السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه مسله ده؟ معده مې درد کوي، سر مې چکر کوي، ولګ د معدې د وجې ګرش په خوب کړی دی. دا وګوره څه مسله ده. خدای به خیر کړي. زه ستا بلډ پریشر واره چک کوم. بس راوړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ډاکټر ته مریض وای ډاکټر صاحب سره مریض دی یاره. په خدای ګرد شپه په تکلیف یاره ولې خو مریض دی خو ته ودرېږه. ایمرجنسي کې یم. ډاکټر صاحب سره مریض دی یاره. مریض ته هغه راوځي. دا پرچی واخه. دا دوايانې مو راواخ. ډاکټر صاحب ما بچی ډېره په تکلیف ده. پرچی ګرد شپه پر تیرا کړ. پرچی نه سره اصل په د بدل ز ډېر غریب یم والله کوي ور په جیب کې لرم. کامرانه تا د ما سل واره ولي چې د مریضان دغه مره لکه بغیر پرچی ولې رې لکه د پس وستا فلار براوي. ډاکټر صاحب ته وځه ما ته ولې غریبان ما د ستاب نه لري میرا پېژده. ما کښنه ډېر په تکلیف دی ډاکټر صاحب ډېر مهرباني. ولې چې را پېژده نه څه شکایت ډاکټر صاحب؟ ډاکټر عثمان څه کوي د کوم خواراله د بازار د خورا روانو له مال دله باور څه څه کوي پر چش باندې رااله سکوټر رااله زنه بل چش لرم ښه وا کامرانه د خورور زما جمعتي ول له ما سره سکول وي پر وځي ما د سره ډاکټران سو نن الله پاک ورور او ما ته بنگلې راکړې موټران راکړو د پراغه سي ونچ سکوټر ګرځي نو زه خو ډاکټر ما ځان جوړ کړي ایوان مې د ځان نه دی جوړ کړي زما سل پی پیستی ستا 1500 پی پیستی نو ته د ډاکټر نه کوي ته د خپل هنر خرڅه ما خپل هنر نه دی خرڅ کړي زه د غریبانو د پاره ناستم چې مال یو غریب راشي زه د غریب علاج وکم ما د آخرت ګټم کوله د دنیا ګټم هم کړی ده تا خو د یوې خوا ګټم نه ده کړی دا غریب تاله راغلی دی تا علاج کې ورته دی د کا ورکړه دی د پسې واخیستی تال ځه ووځه سړی دا ترانه کوي ډاکټر صاحب دا سل پی پیس نن سبا پر خلک باندې بوجي 1500 روپۍ خو د هر مریض په وس نه دي پوره نو د هر غریب په وس پوره دي نو ستا خو ډاکټري خرڅه کړې ده انسانیت نه دی کړی نو ته ډاکټر نه یې که ته ډاکټر یې خو د دغه مسلمان علاج به دې کړی ته دا کوچني ماشوم ته وګوره دا خو سړی دغه چا ته وګوري دا خو چې ما ته سل پی پیس نه کړي راځه په فی سبیل الله د الله د رضا دپاره د دا نجلۍ علاج کوم خو ته پر دې باندې 1500 پی پیس غواړې نو ته خو د ځان انسان جوړ کړه بیا ډاکټر جوړېدی سي که تا حیوان یې په ګرځمن ډاکټر نسي جوړېدلی څه مسله ده ستا د بچي ما دا کښنې د پرون مخصنه سره ډېر په تکلیف دی ګرده شپه یې پره تېره کړې ده اوس مې راوسې ډاکټر له ډاکټر وایي ته یې واره پیس جمع کړه پرچې راوړه واسطه ته دا یې وکړه دا زه یو قسم دوا در لیکمه ما چې ورسه په میډیکل کې واخه ښه دا ورکړه انشاءالله ورته شیدې کومې شیدې ورکړه شیدې به پر بندي کې د 2 نمبر شیدې ورکړه که 1 نمبر شیدې ورکړه 1 نمبر دا واره پر بندي که زه تا ته شیدې لیکم دا په لاس کې خرابه ده دا 2 3 ورځې دا شیدې ورکړه بیا هغه ورشروع صحیح دی انشاءالله بس دا په میډیکل کې سره واخه سمه ده صحیح دی انشاءالله ډاکټر صاحب الله دې پرده وکړه خدای پاک دې هر ارمان پوره کړه رب العالمین دې جنت فردوس په نصیب کړه امین رب العالمین دې آباد خوشاله ده امین یو جار مننه کور وده دا ګټه ده دا ډاکټر دا نه مطلب چې ما خلک بس راس خلک وشکو یا د خلکو څخه پیسې واخلو دا غریبانو دعا کوله چې د آخرت به مې هم سمي دنیا به مې هم سمي ډاکټر صاحب د غریبانو څخه گزاره کوه ما او تا دلته ډاکټران یو که ما او تا چې د ځان حیوانان جوړ کړو زموږ طب د معاشره کې بیا کم عزت پاتې کېږي دا خلکو دا ډاکټران ته ډېره غټه توقع وي زما سل پی پیس ده د خلکو څخه د هر سړي په وس پوره ده 1500 روپۍ ډېره ناجایزه ده د غریب ولس په سمج را نه راځي 1500 روپۍ به غریب سړی ته د کمه ځای راوړي په 1500 روپۍ خو د بچي علاج کولی شي که ته 1500 دا جمع کړې په 1500 د شیدې او د دوایانې دا خو د غریب د وسه وتلی دي ډاکټران معافي غواړم ستا مې یو مریض در دغه کوي په دې باندې بخښنه غواړم او الله دې خوشحاله ساته امین بل ورځ ان شاء الله تعالی مجلس کومه اجازه راغلی نو خدمت کوو بیا وځي صلاح دې عزت وکړه معافي غواړم ورور هیڅ خبره نه خبره زه لا څه چې ولیکل